د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کاکړ تازه پر اشرف غني ډېرې خطرناک نیوکې کړې دي. اشرف غني افغانستان کې امنیت تامین نشو کړی، اوس په کندهار کې یو حکومت دی بل زیبل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان موقت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني د میلیارډونو ډالرو په لګولو سره افغانستان کې مرکزی حکومت او امنیت تامین نشو کړی او له طالبانو یې په لنډه موده کې توقع لرل نامناسب کار دی. کاکړ له خیبر نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي اشرف غني د امنیت په تامین او د مرکزي حکومت په قایمېدا کې بریالی نه و. سمه ده چې د ملا هیبت الله په مشرۍ طالبانو امنیت راوستی دی، خو هلته لا هم مرکزي حکومت نشته. کندهار کې یوه خبره وي بل ځای بله. طالبانو څخه باید په 8 میاشتو کې دا توقع ونه لرو چې هغوی د مرکزي حکومت قایم کړي. کو څه هم د پاکستان د جمعیت علماء ګوند مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته خپل وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی دی، خو کاکړ په دې مرکه کې ویلي چې هغه یو شخصي سفر و او د سره یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د کاکړ په وینا مولانا فضل الرحمن بېشکه چې یو ځیرکه سیاستوال دی. ورسره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د مولانا فضل الرحمن له فکر سره تړلی شخص دی، خو دا چې له افغانستانه بیرته راستون شوی ما سره یې ملاقات نه دی شوی. لا خیبر نیوز سره په مرکه کې د پاکستان دغه چارواکي ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت او افغانان دوی ته خطر نه وو او نه دي. هغه ویلي دي خپلې اندېښنې یې په واضح ډول له طالبانو سره شریکې کړي دي او هغوی په دې پوهېږي چې موږ ترې څه غواړو. نوموړي په ورته وخت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل کې لا TTP سره د ISI مذاکرات د پاکستان د حکومت تر ټولو ستره تېروتنه وبلله او ویې ویل چې دغو خبرو ته هېڅ اړتیا نه وه. تاسو د انور الحق کاکړ د دغه تازه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه به راسره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ.